د امریکا ډیوي لاټري څه شی دی؟ شرایط یې څه دي؟ څومره کسانو ته هر کال امریکا د ډیوي لاټري له لارې ویزې ورکوي؟ څنګه کولی شو دغه پروګرام ته اپلای وکړو؟ سلام، وخت مو پخیر. عبدالقهار مومند یم او غواړم تاسو ته د ډیوي لاټري په اړه مکمل معلومات وړاندې کړم. دوستانو، ډیوي لاټري د امریکا هغه پروګرام دی چې په مکمل ډول باندې دا وړیا دی. تاسې هم کولی شئ چې دغه پروګرام ته په وړیا ډول اپلای وکړئ. لینک یې په لومړي کمنټ کې پروت دی او که څه پوښتنه سوال هم درلوده په کمنټ کې راسره شریک کړئ. د دې پروګرام شرایطو باندې به خبرې کوو چې په کومو شرایطو دغه پروګرام ته اپلای کیږي او آیا دا حقیقت لري چې د دغه پروګرام له لارې نه ویزه ترلاسه کړو؟ بالکل حقیقت لري، ځکه چې په دې وروستیو کې ووایم درته زموږ ډېر یو نږدې خپل د همدغه پروګرام له لارې نه لاړ. سږکال دا پروګرام چې دی د 2026 کال لپاره دی او د 2025 کال لپاره 2023 کې ثبت نامونه شوي دي. نو د 2026 کال ثبت نام روان دی او تاسو به په فیسبوک ځینې پیجونه هم ګورئ چې هغوی خپل اعلانات او هغه شرایط یې وړاندې کړي چې موږ کولی شو دغه ډیوي لاټري ته ثبت نامونه وکړو. نو ډېر پام هم اوسه په دغه پروګرام باندې پیسې ډېرې ورنه کوئ. دا ډېر اسانه دی. لینک مې هم در سره شریک کړی دی، په کمنټ کې لینک دی، د هغې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ د دې لینک له لارې نه ثبت نام وکړئ. دغه پروګرام چې دی 2 شرطونه لري او لومړی شرط یې دا دی چې تاسې باید واجد شرایط هیواد کې واوسئ. یعنې په لنډو کې درته وایم که چیرته تاسې د پاکستان، انډیا او بنګلادیش تابعیت لرئ نو تاسو نشئ کولی چې دې پروګرام ته اپلای وکړئ. او که چیرته تاسې د پاکستان، بنګلادیش او انډیا تابعیت نه لرئ نو کولی شئ تاسې دې ته اپلای وکړئ. دویم شرط یې دا دی چې کم تر کمه باید تاسې تر 12مه پورې زده کړې کړي وي. نو تاسې کولی شئ چې فیملی ثبت نام هم وکړئ. مثال خبرې که د چا اولادونه نو کولی شئ چې دغه پروګرام ته خپل اولادونه هم ځان سره ثبت کړي. فقط او فقط دغه 2 شرطونه باید تاسو پوره کړي وي. بل دا چې دا پروګرام 10 سټیپه لري او هر یو سټیپ یې چې اوس دلته تشریح کوو ویډیو زیاتیږي. نو دغه لنډ معلومات مې په دې خاطر تاسو سره شریک کړل چې خدای مه کړه چې تاسې څوک ونه غولوي او پیسې درنه زیاتې وانخلي. اوس به راشو دې ته چې د ډیوي لاټري ثبت نام کله پیل شوی دی او څومره وخت به دوام لري. نن د اکتوبر 3مه نیټه ده او د 2مې نیټې څخه تر د نومبر 5مې نیټې پورې جریان لري. یعنې کم تر کمه 30 ورځې وخت لري دا پروګرام د ثبت نام لپاره او بیا یو 6 میاشتې بعد غالبا د دغې ریزلټ راوځي. نو چې کله نتیجه اعلان شي او هغه سلیکشن د ډیوي لاټري وشي نو چې کومو ملګرو ثبت نامونه کړي بیا هغه چک کیږي، د هغې نوم ورکول کیږي، هغه آی ډي نمبر یې ورکول کیږي، دغه شان تاریخ تولد. نو تاسو خپل هم کولی شئ، ثبت نام یې اسانه دی. نو دغه لینک باندې کلیک وکړئ، په کمنټ کې لینک دی. نو که څه پوښتنه سوال لرئ ماته کمنټ کې وکړئ او دغه ویډیو هم د ملګرو سره شریکه کړئ. زه بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ډیوي لاټري ټول 10 سټیپونه دي او پر روان ویډیو کې کوشش کوم چې 10 سټیپونه یې تاسو سره شریک کړم. مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. هر چیرې چې یاست خوشحاله او بریالي اوسئ.